غربي تعظیم شو مروج کړی فسادونه تلا تر اوسه نه خبر غربي تعظیم شو مروج کړی فسادونه تلا تر اوسه نه خبر الف الله کتابو د الله جل جلاله اراده تل دادا چې حق له باطل سره په جګړه دی او هیڅ کله یې له مبارزې څخه لاس اخیستی نه دی او اهل حق هیڅ کله د باطل پر وړاندې بې پروا او سست شوی نه دی او په خپل ټول توان له حق څخه دفاع کړې ده هماغه ډول چې اهل باطل کله هم له مکر توطیې او دسیسې څخه د اهل حق پر وړاندې لاس اخیستی نه دی الله جل جلاله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ژباړه هغوی یعنې مشرکان به له تاسو سره جنګیږي تر دې چې وتوانیږي تاسې له خپل دین څخه واړوي د دې آیات په تفسیر کې د بلاغت او معانی علماو لیکلي دي په دې ځای کې د یقاتلونکم او ولا یزالون صیغې فعل مضارع دي او د نوي استمراري معنا لیږدوي په دې تفسیر سره چې د هغوی مکر او دسیسې د اسلام پر وړاندې د اسلام له پیل څخه وجود درلوده او تر هغه به روانې وي چې تر څو مسلمانان وي دا دسیسې به د وخت د غوښتنې او د مسلمانانو د عقیدې سره سم په نویو لارو چارو او امکاناتو روانې وي نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د فکري جګړې تاریخ د اسلام تاریخ ته بیرته ورګرځي په دې معنا کله چې حق شتون لري نو اهل باطل پر وړاندې جبهه نیولې ده په دې اړه قرآن کریم موږ ته د آدم علیه السلام کیسه په تفصیل سره بیان کړې ده هغه وخت چې ابلیس آدم علیه السلام سره د دوستۍ لاره خپله کړه او سخت قسمونه یې وخوړل وقاسمهما اني لکما لمن الناصحین ژباړه او هغه په لوړه کولو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم بلې دا په خپله یو ګنده جنګ دی چې وسیلې او ابزار یې پټ او پایلې یې له یوې مودې وروسته ښکاره کیږي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې ډېرې پیښې شوي دي چې ځینې یې د صحابه او نبوي عصر کې هم رامنځته شوي وي څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغو صحابه له دې څخه پورته وو چې د هغوی له خبرو لاندې راشي فکري جګړې ونه شو کولی چې د هغوی عقیدې او فکرونه تر اغیزې لاندې راولي او د هغوی په کړو وړو کې بدلون رامنځته شي تلا تر اوسه نه خبر د کعب ابن مالک رضی الله عنه کیسه یو ښکاره او قوي نمونه ده چې په صحابو باندې دې جګړې هیڅ اغیز او تاثیر نه درلوده کعب ابن مالک رضی الله عنه له هغه درې کسانو څخه و چې د تبوک له غزا څخه پاتې شوي وو او د توبې منلې هم وروسته شول او په خپله د قرآن کریم په تعبیر ځمکه پرې تنګه شوه اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ژباړه کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه د استدلال وړ نقطه د دې کیسې دا ده چې د غسان د قبیلې د پادشاه استازی ورته راغی کعب ابن مالک رضی الله عنه ته لیک ورکوي چې په هغه لیک کې له دوی څخه غوښتي وو چې له هغوی سره یو ځای شي نو هغوی به یې تقدیر او تجلیل او د هغه به ډېر درناوی وکړي باید پام ووي چې دا پیغام هغه وخت کعب رضی الله عنه ته ورسید چې هغه د خلکو له بیلوالي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مخ اړولو څخه ډېر زیات تر رواني فشار لاندې و خو د کعب رضی الله عنه جواب دې لیک ته څه و هغه د دښمن دې زړه بدلونکي او وسوسه پارونکي لیک ته څه ډول ځواب ورکړ د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره ضروري ده چې د کیسې پاتې برخه د هغه مبارک له خپلې خولې څخه واورو چې وایي هغه وخت چې کله د مدینې په بازار کې ګرځېدم نو سترګې مې د شام په یو سوداګر ولګېدلې چې له خلکو څخه پوښتنه کوي کعب ابن مالک څوک دی خلکو زما لوري ته اشاره وکړه او هغه زما خواته راغی هغه د غسان لیک ماته وړاندې کړ لیک مې ولوست په هغه کې داسې لیکل شوي وو ما ته خبر رسېدلی دی چې ستاسو مشر یا صاحب تا ته په قهر شوی دی د تشویش وړ خبره نه ده الله جل جلاله ته د ذلت او سپکاوي لپاره پیدا کړی نه یې موږ سره یو ځای شه موږ به ستا غمخواران او ستا همکاران واوسو کعب رضی الله عنه وایي کله چې ما دا لیک ولوسته له ځان سره مې وویل دا د الله جل جلاله بله لویه ازموینه ده نو ژر تنور ته ولاړم او لیک مې پکې وسوځاوه
خبر غرب تعظیم شمور او وجکړي فسادنا تلا تر اوسه نه خبر